أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادل عن الذين او جګړه مکوا داغو کسانو د طرفا یختانون انفسهم چې خیانت کی اچوي نفسونه خپل. ان الله یقینا الله لا يحب من نکوي من داغ چا سرا کانا خوانا چوی خیانت گرو عصیمن گناهگار. په دې آیت کې بیا منع کوي د خیانتګرو د ملګرتیا او د هغې د طرفه مدافعت کول، وکالت کول او دای په صيغه د خطاب سره راوړو. ځکه په دې طریقې سره یرا ورکول دي نور حاکمانو ته چې چرته د دوینا داسې یو خصلت اغا صادر اغا نشي. بیا دلته کې سوال دی، سوال دا دی چې مخکې د دې خبرې ذکر وشو چې د خیانتګرو د طرف نه جګړه هغه مکوه، او بیا هم دلته د آیت مبارکه کې بیا هم دا خبره ذکر کړي. نو د دې دواړو په میانس کې فرق هغه څه دی؟ نو یو جواب مفسرینو هغه دا ذکر کړي چې مخکې جمله کې د خائنینو سره صرف ډلبازي او داغي د طرفنا طرفداري داغي نه منوه چې داغي طرفداري مکوي، او په دې جمله کې دا خبره ذکر کړي چې داغي نه سزا مده پکوي. یعنی کله چې یو مجرم باندې شرعي سزا هغه ثابت شي، نو بیا د هغې نه حدود تعزیر او سزا هغه ته نه مه اړوئ. د دې نه منع ده د آیت مبارکه کې. دویم جواب دا دی چې مخکې خاص او خیانتګر هغه مرادو چې د هغې باره کې دغه آیاتونه مبارکه هغه نازل شوي وو، او دلته یختانون انفسهم عام خیانتګر هغه مراد دي چې هر قسمه مجرم وي نو هغه ته نه مراد دی. دریم جواب دا دی چې مخکې جمله کې د هغوی طرفداري مراد وه چې اسی په ډله کې ورسره څه شي، شریک شي، او دلته د هغوی د طرف نه بحث کول، د هغوی د طرف نه وکالت کول هغه مراد دی. ځکه چې الله ته ښه معلومه وه چې طعمه ډېر لوی خاین او ډېر لوی ګناهګار دی، او حالات همو د هغې تصدیق وکړه چې هغه مرتد شو، مکې نه وتښتېده او په کفر کې مکې ته وتښتېده او په کفر باندې مړ شو. خوان هغه چاته ویل کېږي چې بار بارو خیانتونه کوي او د خیانتونو او د ګناهونو سره عادت شوی وي. او بیا امام مقاتل رحمه الله ویا خوانا فی دینه عصیما بربه، یعنی
په خپل دین کې خیانتګر وي او د خپل رب ګناهګار وي یستخفون من الناس ځان پټوي د خلقنا ولا یستخفون من الله او ځان نه پټوي د الله نه وهو معهم او د الله د دوی سره دی اذ یبیتون کله چې دوی د شپې مشورې کوي ما لا يرضى من القول فاغه سوچ نه خو خوي الله د وینانا وکانه الله بما يعملون محيطا او د الله پاغه سوچ دی عمل کې ګیرا چون کې په دې آیت کې د منافقانو نور بدو صفاتونه اغا ذکر کیا او د منافق کار اغدار مفسرین ویا ترجیح جانب المخلوق علی جانب الخالق چې دوی مخلوق طرفا د خالق په نسبت باندې ډیره ترجیح ورکیا منافق د مخلوق ډیر خیال ساتي په نسبت د الله باندې د الله دومره خیال نه ساتي چې څومره د مخلوق هغه خیال ساتي او نن سبا عام خلق کې دا مرض دی کار بکی تا ته و یرجی دا کار می د الله د رضا لپاره کړی دی استاد جی ښا خو لیکنه مقصد دای چې کدا کار او نکما نو بیا به دا خلق سوی خبره باندې پیږي ابل د ماته یو کس استاد جی دا خو من خیراتی ډوډۍ کړله خیرات هم کړی دی نو ما ورته ویل زه پوهیږم په دی باندې د سماشوم خونی ما په دی باندې ما دا ابل ورځ غریب نو چې ته وې چې دا ما ر دې لپاره کله چې غریب به وخوري سبب غریب نه یا چې ته یې رجی ما ر دې لپاره کله چې غریب به وخوري ما ورته ویل پوهیږم دا سينو چې نه پوهیږم نو دې آیت کې دا خبره ذکر کوي چې منافق انسان آغا د مخلوق ډیر خیال ساتي او د الله دومره خیال هغه نه ساتي دا وایي چې یره دي خلق می ویني ني خبره باندې پیږي نو ګوره الله خو دې نه کنه نو د خلقو د یره نه یو کار نه کې نو د الله د یره نه هم هغه کار مکه وکنه چې د خلقو لحاظ ساتي او د الله لحاظ نه ساتي د خلقو نه حیا کې او د الله نه حیا هغه نه کې او دویمو تفسیر هغه دار یستحیون من الناس یعنی دوی د خلقو نه حیا کې او د الله نه حیا نه کوي په دې وجه د غلا کولونه په دروغ سره قسم سره انکار کوي په بل چا باندې بهتان لګیا او دادو ابن عباس رضی الله عنه نقل دی ولا یستخفون من الله ځان پټوي د الله نه یعنی ځانونه نه پټي د الله نه یعنی ځانونه نشي پټولې د الله نه وهو معهما او د الله د دوی سره دی یعنی الله د دوی په ټولو کارونو خبردار دی او هغه ویني امام قرطبي رحمه الله ويا وهو معهما مراد د معیتنا یعنی الله په اعتبار د علم او د لیدلو دا ورېدو سره الله ویني الله تعالی علم دی وهو معهما اذ یبیتون کله چې دوی د شپې مشورې کوي یعنی دوی د شپې داسې غلط خبرې کوي چې الله پاغي باندې راضي نه دی ما لا يرضى من القول فاغه سوچ نو خوي الله د وینانا
لدی وجنا حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایلی چې د ماسختن ورستو په ذل خبره د دینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا زکه پدې کې مشابهت راځي د منافقانو سره زکه د منافقانو کار داري چې دا بس په ذل خبره بیزه خبره هغه بکیا وکان الله بما يعملون محيطا او د الله پاغه سوچ دی عمل کوي او ګرا چون کې یعنی د دوی مشورې جرګې د خلکو نه پټي دي خولی کې نو د الله نه خو پټي نه دي د الله نه اسی دعاغه پټو نه دي نو الله بعد دې سزا باور کوي ولا تجادل عن الذين او جګړه مکوا دا غسانو د طرفه یختانون انفسهم چې خیانت کې اچوي نفس نخبل ان الله یقینا الله لا يحب مننکی من کان خوانا دا چا سره چې وی خیانت ګراسی من ګلانګارو یستخبون من الناس ځان پټوي د خلقنا ولا يستخبون من الله ځان پټوي د الله نه وهو معهم د الله د دوی سره دی اذ یبیتون کله چې دوی د شپې مشورې کوي ما لا يرضى من القول پاغه سوچ نه خوخوي الله د وینا نه وکان الله بما يعملون محيطا دی الله پاغه سوچ دوی عمل کوي او ګرا چون کې اللهم قونا في رضاك واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره